بسم الله الرحمن الرحیم. من اشتراکي اړیکې تقریبا څه پوه شو چې څنګه ډول اړیکه ده. عیني اړیکه موږ ویله. نو که چیرې موږ سره الکترون مکمل ډول یو اتوم ته موږ ورکو، یو یې د لاسه ورکړي بل یې مکمل ډول واخلي، نو یو باندې موږ سره مثبت چارج راځي او بل باندې مکمل ډول منفي چارج راځي. نو کله چې داسې وشي نو دې ته بیا موږ آیوني اړیکه یو. صحیح ده؟ دې ته موږ چې یو آیوني اړیکه یو چې مثلا فلز مکمل ډول الکترون ورکړو، هغه باندې مثبت چارج راغی، او انیون یا غیر فلز الکترون واغست، هغه باندې منفي چارج راغی. دې ته موږ آیوني چارج یو، آیوني مرکب یو، آیوني. او دا مکمل چارج په د باندې مکمل پورا چارج لري. کیټاین باندې پورا چارج دی او ایناین باندې پورا چارج دی. بل مثال موږ سره اشتراکي اړیکه وه. اشتراکي اړیکه کې که فکر مو نو که چېرته یو شان اتومونو څخه اړیکه جوړه شي، مثلا هایدروجن مثال مو ورکړو، کلورین شو، برومین شو، ایوډین شو، یو ډول اتومونو څخه موږ سره اړیکه جوړه شي، صحیح ده؟ نو بیا موږ سره دا د هغوی الکترونو کثافت چې دی دا موږ سره په دوو برخو باندې مکمل زه ویشلی شم د الکترونو دغه دوی د کثافت، الکترونو دغه غلظت، الکترونو دغه ورځې. نو دې ته بیا موږ 100% کوولنسي اړیکه موږ ویله. 100% شی کوولنسي اړیکه، یعنې که چېرته موږ سره اشتراکي اړیکه د یو شان اتومونو څخه جوړه شي، د یو شان اتومونو څخه جوړه شي، نو د الکترونو کثافت موږ په دوو برخو باندې مکمل تقسیمولی شو. یا اشتراکي اړیکه جوړه شي د دوو اتومونو څخه چې د هغوی د الکترونيګاتيویتي توپیر، د الکترونيګاتیو توپیر یا الکترونيګاتيویتي توپیر دا موږ سره 0 ته نږدې یا د 0.5 نه شی موږ سره کم وي، صحیح ده؟ نو دغه اړیکه موږ سره شي، دغه اړیکه موږ سره غیر قطبي اشتراکي، غیر قطبي اشتراکي. نو اصل کې موږ ویلی شو د اشتراکي اړیکې موږ سره دوه ډوله دي، یو قطبي اشتراکي اړیکه ده او یو غیر قطبي اشتراکي اړیکه ده. که چېرته اشتراکي اړیکه د یو شان اتومونو څخه جوړه لکه هایدروجن هایدروجن، کلورین کلورین، برومین برومین، یا د داسې اتومونو څخه جوړه چې د هغوی دواړو برخې منفیت د الکترونيګاتیویتي توپیر دا موږ سره د 0.5 څخه کم وي، دغه اړیکه موږ سره څه ده؟ دا اړیکه موږ سره غیر قطبي څه وي. یا د هغوی د الکترونو وریځ چې ده، الکترونو کلاوډ چې ده، الکترونو وریځ چې ده، دا په دوو برخو زه ویشلی شم. یو د دې په منځ کې دي چې د چارج په لحاظ سره چې که چېرته د الکترونو توپیر موږ سره اشتراکي اړیکه ده، د الکترونو توپیر د 0.5 څخه خو زیات دی، خو د 1.0 څخه کم دی، یعنې دوو اتومونو ترمنځ اشتراکي اړیکه جوړه ده، خو د هغوی د الکترونو توپیر د الکترونيګاتیویتي توپیر چې دی د 0.5 څخه زیات دی، د 1.0 څخه کم دی. نو دې اړیکې ته بیا موږ چې یو قطبي اشتراکي یو، صحیح ده؟ قطبي اشتراکي یو. او په دې کې موږ سره د الکترونو دغه وریځ چې ده دا یو اتوم ته نږدې ده او د بل نه لرې ده. الکترونو وریځ چې ده دا یو اتوم ته نږدې ده او بل نه لرې ده، یو باندې قسماً منفي چارج راغلی، د باندې قسماً مثبت چارج راغلی، صحیح ده؟ قسماً چارج ولري.
دا اړیکه اشتراکي نو دې ته بیا موږ څه یو قطبي اشتراکي اړیکه یو دې ته موږ څه یو قطبي اشتراکي اړیکه یو او دا ټکی چې دی دا موږ انګلیسي کې دې ته ویل کېږي پارشل لاتیني ډلټا په نوم یادېږي دې ته موږ څه یو ډلټا بدلون ته وایي صحیح ده ډلټا او انګلیسي کې به ورته موږ پارشل یو پارشل مطلب قسمن مثبت او منفي چارج نو که موږ هایدروجن مالیکول موږ سره چې کوم کتاب کې شکل دی هایدروجن مالیکول کې موږ واخلو نو د هایدروجن مالیکول دغه الکترون او ریز منځ کې چې د الکترون او ریز منځ کې چونکې موږ سره منځ کې هسته ده په هستې دي نو هستې په منځ کې دغه ریز ده موږ سره نو ځکه دلته موږ سره لاندې ننوتې ده اوس څومره چې موږ سره فاصله زیاتېږي دغه کوږوالی چې دی موږ سره دا کم شوی دی دا کوږوالی چې دی موږ سره څه شوی دی دا کم شوی دی او اخر کې موږ سره د الکترونو کثافت چې دی دا تقریبا یو شان دی الکترونو کثافت چې دی یو شان دی او دا الکترونو کثافت موږ سره د دواړو هستو په خواوشا کې زه بوره په دوه برخو باندې ویشلی شم نو موږ یو چې دا سیمیټریکل دی متناظر دی صحیح ده په دوه برخو باندې دغه مثبت چارجونه چې دا الکترونو کثافت د دواړو برخو باندې زه پوره تقسیمولی شم دې وجې نه د هایدروجن اړیکه د الکترون دغه الکترون چې کوم دی دا ما سره یو اتوم خواته نږدې نه دي نو دې وجې نه دا موږ سره 100% اشتراکي اړیکه ده اشتراکي اړیکه ده اوس که چېرته موږ سره دوه اتومونه چې د هغوی الکترونیګیټیویټي توپیر زیات دی دوه اتومونه موږ سره یي د هغوی الکترونیګیټیویټي توپیر موږ سره لږ زیات صحیح ده موږ دغه شان کلورین مثال به واخلو اوس ګورئ کلورین که واخلو موږ صحیح ده دا هم کلورین دی دلته چې کوم الکترون جوړه ده د دوی ترمنځ صحیح ده د کلورین ترمنځ چې کوم الکترون جوړه ده یو کلورین چې څومره ځان ته راکش کوي بله هم راکش کوي نو د الکترونو کثافت چې دوی په منځ کې پروت دی موږ سره صحیح ده نو دوی ترمنځ هم اړیکه چې ده دا غیر قطبي ده غیر قطبي اشتراکي اړیکه ده اوس راځو د دواړو ده مثلا هایدروجن چې دی هغه سره یو الکترون هغې کې شته هایدروجن او کلورین هم دی کلورین سره اوه الکترون دی اخري مدار کې دوی یو ځای شو او موږ سره اړیکه جوړه کړه خو د کلورین الکترونیګیټیویټي لږه زیاته ده د کلورین الکترونیګیټیویټي زیاته ده نو دغه الکترونو جوړه چې زموږ کومه یوه ده دا چا خواته به نږدې دا د کلورین خواته لږه نږدې ده دا کلورین خواته څه ده نږدې ده د کلورین خواته چې د الکترونو کثافت نږدې شو د الکترونیګیټیویټي د وجې نه چې د الکترونیګیټیویټي وړتیا ډېره چې الکترون جوړ ځان ته راکش کړي د اشتراکي اړیکه کې د باندې قسمن چارج راغی منفي او د باندې قسمن مثبت چارج راغی کله چې په یو مالیکول کې دا شان الکترونو کثافت یو خواته زیات یو بل خواته کمی او یو باندې قسمن مثبت چارج او بل باندې منفي چارج راشي داسې قسمي اړیکې ته موږ یو قطبي اشتراکي اړیکه قطبي اړیکه ورته یو یا قطبي اشتراکي اړیکه چې ورته موږ یو قطبي اشتراکي اړیکه ښه مثال یې موږ سره چې د HCl دی نو کې موږ سره خو چارج مکمل ډول نه دی لکه څنګه سوډیم کلورایډ کې به صحیح ده سوډیم که موږ واخلو نو سوډیم موږ سره
سوډیم او کلورین. نو موږ سره به چې د الکترون او ریس چې ده دلته کلورین باندې زیات دی او سوډیم باندې به کم دی. خو دا پوره چارج دی، دا پوره نیگیټیو چارج دی، دا باندې پوره مثبت چارج دی. نو سوډیم باندې به همغه خپل الکترون چې دا به ډېر کم وي موږ سره. د سوډیم باندې یو الکترون دغه د لاسه ورکړي مثبت چارج پر راغلی، نو سوډیم باندې به الکترون کثافت انتهایي کم وي، خو کلورین سره به الکترون کثافت ډېر زیات وي ځکه د پوره الکترون اخیستی دی. نو دا خو عیني اړیکه ده. چارج چې کله کم وي صحیح ده، هغه موږ په ابي رنګ باندې ښیو، ابي رنګ، او چارج زیاتوالی الکترونو زیاتوالی دا په سور رنګ ښودل کېږي. نو دا بانډ قطبیت چې دی، د اړیکې قطبیت، دا د الکترونیګاتیویټي توپیر له امله دی. د بانډ قطبیت دا د الکترونیګاتیویټي توپیر له منځته راځي. نو موږ ویلی شو که چېرته د دوو اتومونو ترمنځ الکترونیګاتیویټي توپیر، که چېرته د دوو اتومونو ترمنځ الکترونیګاتیویټي توپیر چې دی دا مونږ سره الکترونیګاتیویټي توپیر الکترونیګاتیویټي توپیر د دوو اتومونو ترمنځ الکترونیګاتیویټي توپیر هسې تقریبا د دوو څخه زیات وي، دوه څخه زیات وي. صحیح ده. نو اړیکه چې ده، اړیکه بیا آیوني، اړیکه به بیا شي بیا به آیوني. مثال په توګه موږ که واخلو سوډیم او کلورین، نو د کلورین الکترونیګاتیویټي ان دا 3 دی او د سوډیم الکترونیګاتیویټي دا سوډیم الکترونیګاتیویټي دا 0.9 دی. نو ویلی شو چې موږ سره به توپیر د دې دواړو 2.1 دی. د کلورین او د سوډیم توپیر موږ سره 2.1 دی. صحیح ده. او که موږ مثال واخلو د کاربن او کلورین، د کاربن او د کلورین موږ واخلو، نو د کلورین ای ان قیمت الکترونیګاتیویټي قیمت 3 دی او د کاربن ای ان قیمت د 2.5 دی. نو توپیر د دې دواړو 0.5 دی. صحیح ده. نو اړیکه قطبي ده. صحیح ده، اړیکه قطبي ده. یا په بل عبارت موږ داسې ویلی شو که چېرته الکترونیګاتیویټي توپیر الکترونیګاتیویټي توپیر د 0 او د 0.5 څخه کمی، 0 نه او د 0.5 په منځ کې تر منځ اړیکه به د غیر قطبي اشتراکي دی.
صحیح ده د هغې مثال به موږ ولیکو مثال به یې داسې شي چې لکه اوکې یو مثال به یې واخلو د H او د H ترمنځ H او H ترمنځ د دم توپیر د دوه اشاریه یو دی منفي دوه اشاریه یو توپیر چې راغی 0 کلورین د کلورین سره درې منفي 3 صفر فلورین څلور منفي څلور is equal to 0 صحیح ده نایتروجن نو موږ سره 3 منفي 3 is equal to 0 اکسیجن 2.5 منفي 2.5 صفر نو دا ټول موږ سره غیر قطبي اشتراکي اړیکه ده ځکه چې توپیر یې د 0.5 څخه کم دی صفر صحیح ده نو توپیر یې صفر راغلی نو اوکې که اوس موږ واخلو مثال په توګه د H د میتان واخلو د کاربن الکترونیګاتیویټي قیمت 2.5 دی د هایدروجن الکترونیګاتیویټي قیمت 2.1 دی نو د دې ترمنځ توپیر چې کوم دی توپیر د دې ترمنځ 0.4 دی 0.5 نه کم دی نو د کاربن هایدروجن اړیکه به غیر قطبي د کاربن هایدروجن اړیکه به څه موږ سره غیر قطبي وي صحیح ده اړیکه به غیر قطبي سمه ده همدارنګه کاربن او اکسیجن کوم واخلو صحیح ده یا کاربن اکسیجن واخلو نه کاربن اکسیجن دغه نه زیات راځي ځکه د 2.5 ده او د 3 ده نو 3.5 ده وبخئ نو 3.5 منفي د 2.5 نو توپیر یو دی نو اړیکه د ستات شه ده اړیکه ستا ګوره که چېرته 1.5 د 0.5 نه زیات دی 0.5 نه زیات تر 1.7 پورې صحیح ده 1.7 نه کمی او د 0.7 که چېرته د الکترونیګاتیویټي توپیر موږ سره چې دی د دغه نه الکترونیګاتیویټي توپیر د 0.5 نه زیات وي یا 0.15 وي الکترونیګاتیویټي توپیر 0.5 او د 1.0 څخه کمی د 0.5 نه واخر تر 1.0 څخه و پورې 1.6 پورې اوکې نو بیا ما سره اړیکه قطبي اشتراکي اړیکه به څه موږ سره قطبي اشتراکي اړیکه به صحیح ده قطبي اشتراکي د هغې مثال موږ سره یو خو دغه مثال موږ ویل کاربن او د اکسیجن مثال موږ ویل صحیح ده کاربن کلورین مثال که موږ یو 0.5 نو که 0.5 او د 1.0 څخه کمی نو اړیکه به قطبي اشتراکي اړیکه به موږ سره څه قطبي اشتراکي اړیکه به مثال په توګه که موږ واخلو نایتروجن او کاربن د کاربن او نایتروجن موږ واخلو نو کاربن چې دی د نایتروجن الکترونیګاتیویټي 3.0 دی د کاربن 2.5 ده نو توپیر 0.5 دی نو ما سره به دا قطبي اشتراکي وي همدارنګه که موږ واخلو کاربن او فلورین واخلو نو د کاربن اړیکه 4 ده د فلورین 4.0 او د کاربن 2.5 ده
توپیر 1.5 دی نو دا موږ سره څه ده قطبي اړیکه ده دا موږ سره څه ده قطبي ده موږ سره SiCl4 اړیکه به څنګه وي د C اوکې بله خبره ده چې که چېرته 1.1 سره توپیر راغی که توپیر د الکترونیګاتیویټي توپیر د دوه اتومونو دا 1.7 راغی نو بیا به 50% آیوني او 50% وخت شي اشتراکي اړیکه لري 50% آیوني اړیکه 50% اشتراکي دا غي مثال چې دی کتاب کې چې کوم ورکړی دی هغه د کاربن سلیکان او د اکسیجن دی SiO د اکسیجن 3.5 دی او دغه 1.8 دی نو دلته موږ سره تقریبا توپیر 1.7 دی نو فیصدي په لحاظ سره خو 50% دا آیوني دی او 50% دا اشتراکي خاصیت لري اړیکه او چونکه د دوه نه کم دی صحیح ده د دوه نه کم دی نو اړیکه قطبي ده اړیکه څه ده قطبي ده قطبي اشتراکي ده جنرال موږ داسې یو که چېرته د دوه اتومونو ترمنځ توپیر د 2 واحد برابر وي 2 واحد یا 2 واحد نه زیاتې اړیکه آیوني او که د 2 نه کم نو اړیکه چې دی بیا اشتراکي صحیح ده نو بیا په اشتراکي کې موږ سره 2 قسمه کیټاګوري راځي چې قطبي اشتراکي ده او که غیر قطبي اشتراکي ده نو 0.5 نه چې کمی یعنی 0.4 پورې نو دا موږ سره غیر قطبي ده بیا 0.5 نه واخله تر 2 نه چې کمی 0.5 نه واخله تر 1.9 پورې نو بیا موږ سره قطبي اشتراکي ده مثال د HF مشهور مثال دی HF کې HF واخلو فلورین څلور دی او د هایدروجن دی 2.1 دی تقریبا توپیر چې دی 1.9 دی نو 2 نه کم دی نو اړیکه څه ده اړیکه اشتراکیم ده او قطبیم ده خو آیوني خاصیت چې دی 80% دی آیوني خاصیت څه دی 80% دی نو موږ سره SiCl4 کې بسالي CSBr کې بسالي FeBr کې بسالي او CH4 کې بسالي یعنی دوی اړیکه بسنګي صحیح ده نو جدول نه کومه الکترونیګاتیویټي توپیرونه راوخلو فالوینګ سکیل والا باندې نو کلورین خو معلوم دی چې درې ده د کلورین الکترونیګاتیویټي 3 ده سلیکان چې د 1.8 ده 1.8 سلیکان الکترونیګاتیویټي صحیح ده نو توپیر موږ سره 1.2 دی توپیر نو موږ سره اړیکه قطبي اشتراکي شو صحیح ده او سیزیم برومایډ کو واخلو نو سیزیم چې دی ټول نه کم الکترونیګاتیویټي لري د سیزیم نو د او برومین چې دی 2.8 دی د برومین او د دغه چې 0.1 دی ټول نه کم الکترونیګاتیویټي سیزیم ده نو 2.1 دی صحیح ده اړیکه 2.1 راغله نو اټ مینز چې موږ سره اړیکه آیوني ده لکه قیمت د 2 نه بر راشي
نو موږ سره اړیکه اشتراکي او بخې آیوني اف ای بی آر کې اف ای بی آر کې بی آر 2.8 ده او د اف ای 1.8 ده نو توپیر دی یو اړیکه چې ده د اشتراکي ده او اشتراکي کې دیم به کومه ده قطبي اشتراکي ده سی ایچ 4 کې کوم واخلو نو کاربن 2.5 دی د هایدروجن 2.1 دی ما سره تقریبا 0.4 نو اړیکه چې ده غیر قطبي ده غیر قطبي اشتراکي ده دې کې مثال په توګه کاربن کلوراید دی صحیح ده بارین کلوراید او ټایټینیم Cl3 دی او Cl2O دی نو د دې اول دغه راوباسئ توپیر ده نو کاربن کلورین 3 ده او د کاربن 2.5 ده توپیر 0.5 شو او باریم الکترونیګاتیویټي 3.5 او بخې کلورین چې 3.0 ده 3.0 او د باریم 1.5 ده نو توپیر 1.5 ده نو دا خو د قطبي اړیکه شوه او دا د ملکه قطبي شوه ټایټینیم چې دی او کلورین دا د 3.0 او د کلورین دیم چې دی ټایټینیم نیم 1.5 دی نو دوی دیم چې شمو سره دا دیم قطبي اړیکه شوه او Cl2O کې کو د اکسیجن موږ سره 3.5 دی د کلورین دی 3 دی موږ سره د دې توپیر چې راغی 0.5 نو دا د قطبي اړیکه شوه نو عام طور پر کوم یو چې آیا ښه بدای چې داسې سړی وایي که توپیر د الکترونیګاتیویټي توپیر میکموري کې دا شته دی میکموري کتاب کې توپیر که د دوو څخه دا وایي چې کم وي توپیر د دوو څخه کم وي نو اړیکه د اشتراکي ده اړیکه د څه ده اشتراکي ده او توپیر که د دوو څخه زیات وي دوه څخه زیات وي دوه یا دوه څخه زیات وي نو بیا موږ سره اړیکه دی آیوني ده بیا دا دی چې مثلا که 0.4 توپیر 0.4 یا 0.4 څخه کم وي موږ چې یو کنه چې 0.5 څخه کم وي نو اړیکه دی غیر قطبي ده او که 0.5 نو واخله تر 1.7 پورې پیدا توپیر دومره یي د دې په منځ کې 0.5 نه واخله تر 1.6 پورې اوکې زه داسې بونسو 1.6 پورې نو ما سره اړیکه دی قطبي اشتراکي ده او که چېرته توپیر موږ سره 1.1 راغی نو 50% اشتراکي 50% آیوني ده 1.8 راغی 50% اشتراکي او 50% آیوني ده